الساعة شيء عظيم چې عظیم الشان زلزله براولي. دغه دنیاوي زلزله وکتله خلکو منډې کړې پنسې څنډولې الله خیر یا الله خیر. بس بیا زلزله ودرېدله، بیا خپلو غیبتونو کې اخته، بیا خپلو نفرتونو کې اخته، بیا خپل بغض او حسد کې اخته. تاسو ته پته ده یو زلزله داسې ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. انسانان بچغي کی سچلو شو یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. کم مور بچی لک پی ورکی شدت بدمری چی آغا بچے بداسی وغرزی لکا خلق چی خزل غرزی. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا. تاسبو گوری دا خلق بنشی نشوے کڑی وما هم بسکارا ننا ولكن عذاب الله الشدید. سوال در تکو مخا تقریر و بیان ندے لگ غندی ٹیم در تا ملاو شو کنا. اللہ در تا سمر خلی خلی علماء در کڑی دی، نوجوانان علماء دی، دی فتنو بدور کی خواری کڑی دا، محنت کڑی دی، راولی خپل بچیم راولی دوی سر گینوی پخپلم دوی تا ٹیم ورکی. قرآن اوایا تلفظ دکا الفاظ دکا دا زندگی مقصد پیچنا. زما دا زندگی مقصد سدے غرض سدے کوئی کزان پدی خبر باندے. مولانا سے زنکدن بسنگی رب کائنات قرآن عظیم الشان کے سنگ بیانی ما پوئی کا زخو پوئی نشم پدی خبر باندے. مولانا سے روز محشر بسنگی میزان بسنگی پولی سرات بسنگی دا آغی ورزی نقشہ قرآن پا کم انداز بیان کردی دا. التدا پانا نشی کولے استادی بخیٹا میں دڑو تبینی ولے ہما نما منز ندے کردی او زا سکول لران لما زا مدرسی لران لم ننا التبانی نچلی گی. التبا رب کائنات تیرے شوی زندگی مبارکی تپوس گئی. یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ اب 50,000 کال ورزی اب سخت ورزی. وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ بر مخگیگی فرشتی بور سری قطار قطار. وجیء یومئذ بجہنم جہنم بی فا اویا زر زنزیرنو بے تڑلی فا آخر رسبا تیرے شوی زندگی بارکی تپوس کی گی. دا علماء بچگو چگو باندی ستڑی شو. دا قرآن دیر وضاحت سر بیانی قرآن دیر وضاحت سر. خدا افسوس خبر دا من سر ٹیم نشتا دے چی من پاگا قرآن باندی زان پوئی کو. کم قرآن چی رب کائنات ما تب تحفہ کی را کڑی دے. کم قرآن چی رب کائنات محمد مصطفیٰ تا تحفہ کی ور کڑی دے. کم قرآن چی جبریل امین راوڑے دے. کم قرآن چی تورات نہ اعلا دے زبور نہ اعلا دے انجیل نہ اعلا دے. دا دنیا دا ٹولو کتابونو علومنا اعلا دے. کم قرآن چی رب کائنات منتد تحفیب تور باندے را کڑے دے. نند قرآن آغا مقام دے آغا عزت دے. من پتا خونو کے خودے دے سمر دوڑیو گردون بے برات لے. کم ٹیم چی من موبائل لور کڑے دے دا ٹیم من قرآن لور کڑے دے. کم ٹیم چی من ڈرامو فلمونو لور کڑے دے. اے نوجوانانو واپس سے دا ٹک ٹاکو بے حیائی دا گیمونو نحوسات دا ڈرامو فلمونو بے حیائی او دا سرکشی او دا بغاوت بستا سوانی بربادی کی. ٹول جمع دا سی سوکڑا کی تیر شو داستا پتا دا درم سلورم میاش روانا دا باران نکی گی. چاہدہ سوچ کرے دے چی دا باران ولی نکی گی. ستر کی خوبت نظری نبری دی غوگونا دا غلط اوریدونا نمنکی گی. خبی غلط و مجلسونو تا مغشان روانی زمان دا
خپل الله خپکوي نن موږ په لار باندې روان یو د زړه د درد دی درته وایم نن هم د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجان آواز راځي مړه دا د مسلمانانو کور دی او کنه دا د محمد رسول الله د غلامانو کور دی د کوټې په هر یو ګوټ کې د هر یو نوجوان مشر کشر زنانا په لاس کې موبایل دی بد نظري ده مولانا صاحب چاره باندې څه کړي دي رزق هم تنګ دی زور ته وایم د ساري مونځ ته اوچتېږي او که نه ما ته وایي یاد مې نه شي چې زه د ساري مونځ ته اوچت شوی یم جومات ویران پروت دی نن ستا جومات ویران پروت دی